ټولنیزې رسنۍ خو تاسې پکې فعال هم یاستئ او تعقیبوئ یې. نیوکې هم د خلکو ګورئ چې تاسې باندې ځینې نیوکې کېږي. دا تېره ورځ زما یو ملګری ویل زه د نوروز صاحب سره مرکه لرم، نو هغه ماته ویل چې وایي مزې یې وکړلې. الحمدلله. نو مزې هغه ما ویل څه مزې؟ کورونه دي او کش و پش دی او هغه په کلیوالي لهجه کې وایي، نو موټرې دي. رښتیا هم په همداسې مزو کې یاستئ؟ سوشل میډیا عمده یو مشکل لري چې اکثر یو خلکو ته وایي چې نان داره خو مثلا نام داره خو نان نه داره. یو شی چې ډېر کم ډېر غټ ښکاره کوي. دا عام د سوشل میډیا یو خپل یو نیچر دی. دویم د شهرت خپل یو ټیکس لري. مثلا ژوند چې کله ته کوې ته د عمر یو ټیکس ورکوې، عمر دې کمیږي دا یو ټیکس دی. کار کوې دولت ته یو ټیکس ورکوې. شهرت خپل ټیکس لري. شهرت ټیکس دا دی چې احمد او محمود صحیح او غلط په تا باندې انتقاد کوي. انتقاد صحیح دی او که نه دی، لیکن تا مخکې ځان د هغه اچولی دی او ته دا ټیکس به ورکوې چې هغه تا ته انتقاد کوي. صحیح دی او غلط دی ته به ځان ګوري چې څه شی لازم دی صحیح دی او څه شی لازم دی هغه صحیح نه ده. اوس راځو د کورونو چې حقیقت ته ووایم زه اقتصادي خراب نه یم، زه الحمدلله اقتصادي جوړ یم. دا به تاسو زه واضح کړم چې زه یو ټیکنالوژي انټرپرنور یم. زه ټیکنالوژي آیډیا راوړم، انویسټر سره اقدم او هغوی پیسې ورکوي. او زما کمپنیګانې شته دی چې خلکو د میلیون نه ډېر پکې انویسټمنټ کړی دی او دغه هیڅ کوم دا پټه خبره نه ده. ځکه زما دوستان، زما بزنس پارتنران، زما نږدې ملګري، زما کارمندان په دې باندې خبر دي. او زه چې هر یو کمپنی بغیر د مثلا د قمر نه مخ کړم زه یو مقدار معاش ته لرم. نو الحمدلله معاش کومې کمپنۍ دي چې دا دومره پیسې؟ مثلا یولرنا ده. یولرنا چې شرط وایم یو غټه کمپنۍ ده او تاسو به وګورئ سوشل میډیا پلیټفارم به وي او ډیر زر به منګه چې ډیر غټ ایوالویشن ولرو. یعنی زه اوس نه پوهېږم چې کاغذونه وګورم چې اجازه لرم چې ایوالویشن ویم که نه یم، لیکن لاست موږ چې کوم انویسټمنټ اغستی په 20 میلیون ایوالویشن باندې موږ اغستی دی چې څوک هم یولرنا کې سرمایه‌ګذاري کوي 20 میلیون ارزش به مني. مثلا یو سړي د 1 میلیون دپاره $1,00,000 ورکول، زمونږ بورډ او پارټنر نه منل. $1,00,000 وي چې ته درکوم ما ته صرف 1% راکړه، زمونږ پارټنر نه منو. وایي نه موږ غواړو ایوالویشن ټارګېټ کړو. نو زما هدف دا دی زه اوس مختلف آیډیاګان راوړم. انویسټر شته دی، ته هم دا زما آیډیا ده، هغه وایي دا زما پیسې دي، زه یې تطبیق کوم او هغه آیډیا باندې مخکې ځو. نو همدې ته وایي ټیک انټرپرنرشپ. یعنې چې شرط وایم دا کوم غټ کار نه دی، هر سړی کولی شي خو باید په دې پوه شي. بل پاتې شو د کش و پش چې زه یو ډیر عادي ژوند لرم. نه په افغانستان کې خپل کور لرم بدون ځمکه لرم، کور مې نه جوړ کړی، نه په لندن کې کور لرم، نه په دوبۍ کې لرم. جالبه دا چې کوم کسان لرې نه ګوري چون موږ سفرونه کوو مختلف دل یا یولرنا سفر وي یا د قمر وي یا دعوتي بل وي او ویډیوګانې موږ ریکارډ کوو. نو موږ ویډیوګان ریکارډ کوو، یو ویډیو موږ د یو ورځې بنګلادیش اپلوډ کوو، سبا د لندن اپلوډ کوو، بل سبا ترکیه اپلوډ کوو، بل سبا حالانکه دا سفرونه موږ په 2 کلو کې کړي. خو ویډیوګانې موږ غره وختو کې اپلوډو. خلک وایي چې ولادت نن دا ترکیه کې وو، پرون دا لندن کې وو، لیکن همداسې نه دی حقیقت. لیکن حقیقت دا دی چې زه ډېر عادي ژوند لرم، اقتصادي جوړ یم الحمدلله، اقتصادي ضعیفه نه یم. چې کوم موټر مې اغوستی خپل پیسو مې اغوستی دي، که هغه په لندن کې دی، که هغه په دوبۍ کې دی، که په هر ځای کې دی. او کوم کسان چې ما سره همکار دي هغوی هر څه نه خبر دي الحمدلله. زه کرپټو کې انویسټر یم، زه سټاک کې انویسټر یم او دا اوس نه، دا د مالیزیا د پوهنتون دورې نه انویسټر یم. او دا کوم جالبه ده، دا کوم مثلا کوم شی ما اغوستی دي اکثر د قمر جوړولو نه مخکې ما اغوستی دي. ځکه قمر 2010 کال جوړ شوی دی. یعنې تا دومره پیسې پیدا کړې وې په د پوهنتون په دوره کې، خو ډېره سخته وي په هغې وخت کې. پوهنتون دوره کې مارک زکربرګ بیلیونر شو. پوهنتون دوره کې خلک پوهنتون نه پرېښودل. دا یو تعریف دی چې د خلکو باید ولې په یو کس تطبیق کړو. دا به د یو کس تعریف پوهنتون دوره کې نشي کولی پیسې پیدا کړي، نشي کولی آیډیا راوړي. متوجه؟ دا خو په افغانستان او په حتی په دلته په UK کې په بریتانیا کې هم همداسې دي چې څوک چې درس وایي محصلین هغوی د بل پیسو ته ناست. تاسې څنګه پیدا کړلې؟ ما سره بزنس کوو، ما سره په پوهنتون دوره کې بزنس کوو، لیکن داس پیسې نه وي چې مثلا ملټي میلیون یا $100,000 وي. خپل د پوهنتون فیس مو ورکولی شو. څه بزنس مو کوئ؟ ښه خبره ده. ما ایجوکیشن کنسلټنسي درلودله په ګلبار سنټر کې، دکان نمبر 105 چې بیا مې بنده کړه ځکه زه مصروفه شوم. په مالیزیا کې د شاګردانو ته تحصیلاتو زمینه مساعده وله، بزنس کنسلټ مې درلودله، رستورانټ مې درلودو. ما او محمد علي چې په سټاک انویسټمنټ کوو، مای جي کې انویسټمنټ کوو، موږ کرپټو اغوستله په هغه ټایم کې. نو دغه کارونه شروع کول دا خو پیسې غواړي. دا مو څنګه شروع کړل؟ پیل یې ما ته مخکې وویلې یو انسان چې آیډیا ولري او ښه آیډیا ولري ته اوس خپل پیسې ورکوې، بسم الله دا کار ته شروع کړه.
زه همیشه ما ایډیا باندې څوک بل څوک پیسې مصرف نه کړي زه پې کار نه کوم ځکه زه پوهېږم د ایډیا ښه ایډیا نه ده ځکه بل سړی پې راځي د پیسې مصرف کړي. زه ته مثال درکړم دا څو ورځې کېږي زه په دې شي باندې فکر کوم غوښتل مې چې زه یقین ته یو سافټویر واخلم. ما ګریس کې یو سافټویر په نوم د کلسټر چک مې کو صحیح نه و سکول یو بلو په دې پوه شم چې خلکو سافټویر جوړ کړي د عمومي لیکن یو ملک د قوانینو مطابق جوړ چې ملک چې په کار دي ځکه ګریس کې یو سافټویر دی هغه ماته افغانستان کې کار نه ورکوي چې افغانستان کې جوړ شوی ډیر ضعیف دي. نو مل راځه یو سافټویر ته جوړ کا ما ته پروپوزل ولیکو یو څو کسان ته مې وړاندې کو ما ته ورو دا سافټویر دی ډیولپر ته مول شلف سره تدر کومه تیر سره ډیولپمنٹ کوم شو کوه زما کښ ورور دی هغه یو ایکس وای ډیزاین ته مې زنګو مې لسه تدر کومه چې څون ډیزاین کې تر سافټویر باندې کار وکړه یو چاته مې زنګ ومې 500,000 سافټویر مصرفيږي ته غواړي شلف سره اکوټي در کوم هیڅ کار پکې پیسې دی ورکړه هغه ویل بسم الله بقیا زما پیسې دی یعنی سړی باید زده کړي چې څنګه سه یو کار مخکې وېسي همیشه پیسې او چی نه دي متوجه کنه بالکل او بدون شک کار ته پیسې 15,000 کمپنیان مطالعه شوي دي پیسې اخرین شی او چې هغه د کامیابی لپاره دلیل درلودو ټیمو پلانینګ او ایډیا او وخت پیل تاسو دا الته ول پیل مول څومره پیسو کې د کوم کار کله چې تاسو محصلین وای پلار مې پیسې مصرف کړې پلار مې الحمدلله تجارم دی په هغه وخت کې ول سوالم او زما پلار مشهور سړی دی یعنی هغه وخت کې مالیزیا ټول مصرفات مې غو زه ډیر وړي کوم فکر کوم چې ولس کله نو نو پیل څومره وکړي زه چې کله لغمان کوم درته وایم زه چې لغمان کې وم په مکتب کې وم ما په امتحان کې وظیفه کوله اکثر ځوانان مې غزي نه پیژني زه چې کله لغمان کې وم ما خپل کورس لودو زه چې کله لغمان کې ما ډي وی ډي ریکارډول مایکروسافټ ورډ ایکسل پاور پوینټ دا ټول وسه پورې زما لرنینګ ډي وی ډي نه په میاسلم پلازا کې خرڅيږي وسه پورې لغمان کې خرڅيږي په هغه وخت کې په 2009 کال کې ماته د میاشتې یو لک افغانۍ راکولې یعنی هدف مې دا دی ورونو یو سړی چې کولای شي یو بلمنلي اورګان لکه قمر غوندي جوړ کړي 300 کارمندان ولري په 15 ملکونو کې فعالیت ولري په وجوب خبره وکي لیسانس ولري ماستری ولري د دنیا خلک سره رابط وي بیا ته چې هغه دیته ضرورت لري چې یتیم حق خوري زما سوال دا دی یو سړی چې دومره ټریک ریکارډ لري بیا هغه راځي ته کینی یو چې کولای شم قمر د صفر نه دی حتی ورسومه ول خپل ځان ته چې نشم کولای سره به تقلیف فکر وکنه بالکل مخکې تاسو د ټولنیزو رسنیو ویلې تر ډیر تاسو خداوت هم کوي آیا تاسو د شهرت تګي یاست یعنی دا داخلي سوال دی چې زه خپل هم ځان نه کوم ما ډیر ویډیوګان ریکارډ کړي بیرته ډیلیټ کړي دي چې زه هغه کې نیت زما سي نه دا پر شرط هم سفیان الثوري وایي چې یو شی چې زه همیشه په جنگ مغزما نیت ده او موږ باید خپل نیت هر لحظه هر ثانیه بیرته بیا تکرار کو ځان د کار مونږ ولیکو فهم دی وینا اقسم بالله رتما لا اله الا الله محمد رسول الله باندې قسم وي اقسم بالله باندې قسم وي چې چیرته افغانستان کې د الله رضا نه وي والله او بالله کې یو ورځ مې کار کړی وي درته پاک وایم دا پټه خبره نه ده او کدا نن هم څوک راځي وایي چې زه قمر مخکې وړم او خې مخکې وړل شم والله چې تاسو پاره سره دی چې زمونږ بورډ ممبر زما همیشه دا باس وي ټرسټیانو سره چې سیستم جوړ کو چې زه قمر نه ووزم چې سیستم چې قمر نه ووزم ولې ووزي قمر زما واحد اورګان نه چې ما جوړ کړی پرې خمه ده ما سلام میشن مالیزیا کې جوړ کو پرې مخ خدو زه غواړم سیستمونه جوړ کوم بل ځای ته لاړ شم بل کار وکم د نیوکو عمل پرېږ دی نه دا زه په ځان کې دا ارزښت ګورم سیستمونه جوړولای شم بیا ولې په سیستم کې داخل کار وکم ولې نه یو شی جوړ کا مسلمانان ته اوس په پرې چوي مخ کې وسی ته یو بل شی جوړ کا زما زیاترین وخت په قمر مصرفيږي ما نه یولر نه پاتې ده زه یو بل کمپنی ده چې ان شاء الله په اکتوبر کې براشي دوبۍ کې انویسټران دي زه په کې فقط 0% شریک یم پیسې دی غوي دي کار زما ده یو ځای سره کار کو په غبیت کار وکم زه افغانان هم پکې دي افغانان پکې شته خو کنيډین افغانان دي یعنی هدف مې دا دی چې هغه جدا کمپنی اکثر خلک پیژني کله نمونه واخله مستقل به اجازه نه وي خو اتمن تاسو پوه شئ چې دا یو کار اوکشن کمپنی راځي ان شاء الله ډیزر به اعلان کوم نو که زه هغه پرې قمر پرې دما چې زما زیاترین وخت نیسي نو زه کولای شم چې نور بلمنلي دعوت وکم بلمنلي یو نو کارونه وکړو مختلف نور سولوشن جوړ کو ځکه زه انټرنیشنل دعوه ګروپ کې ما په دعوه کونسل کې ما او هغه سره مختلف بحثونه وي او زما وخت ضرورت ده خو چې زه قمر کې مصروف یم نشم کولای دا نه عذاب ده لازم دا بهتره وي چې سیستم جوړ دی الحمدلله نور خلک دی راشي مخکې دی وي چې زه ته لاړ شم دعوت باندې همدا دلیل دی چې قمر باندې مخبل نوم دی خې
په افغانستان کې ما ته څو بنسټونه ښکاره کړل چې شخصي نومونه پراته دي پې ما پې نه دی ایښی ځکه ما هرګز پلان دا کار ټول عمر زه وکړم ما فقط سیستم جوړ کړه مخکې د بل ځای ته لاړ شم همدا دلیل دی په یو ارګان هم ما خپل نوم دی ایښی چیلنج دی ځکه زه لانګ ټرم پلان لرم هر شی ځان سره نه تړم افغانستان کې ارګانونو ناکامي د حرکتونو ناکامي دا چې خلکو خپل ځان سره تړلی دي او نه غواړم دا اشتباه تکرار کړم